واو ډیر حیرانونکی خبر. د نړۍ د نورو خلکو 14 کلن ماشومان څه کوي او زموږ 50 کلن ملایان بیا پسې لګیا دي. فیسبوک چا حق کړی و دا حیرانونکی خبر په دې ویډیو کې در سره شریکوم. نو هیله ده چې د ویډیو تر پایه را سره اوسئ. ملایانو دې ته وایي پرمختګ او تعلیم. تیره شپه یو 14 کلن چینایي هکر سونجیسو وتوانېد چې د فیسبوک، انسټاګرام او واتس اپ خدمات د 100 ساعتونو لپاره ودروي چې په دې کار سره یې مارک زوکربرګ ته 2 میلیارډ ډالر تاوان ورسولی دی. په ځینو هیوادونو کې فیسبوک، واتس اپ او انسټاګرام خدمات شاوخوا 2 ساعته وروسته بیا پیل شول. د فرانسې خبري اژانس AFP په حواله د فیسبوک، واتس اپ او انسټاګرام خدمات چې د دوشنبې له شپې څخه اغیزمن شوي وو شاوخوا 2 ساعته وروسته په ځینو هیوادونو کې بیرته پیل شوي. فیسبوک له کارکوونکو د یادې تخنیکي ستونزې له امله بخښنه غوښتې ده چې د دوی ټولنیز رسنیز خدمات یې اغیزمن کړي دي. د فیسبوک لوی ټکنالوژۍ افسر مایک ټویټ کړی دی چې موږ له ټولو کارکوونکو څخه د رامنځته شوې ستونزې له امله بخښنه غواړو او موږ کار کوو تر څو ژر تر ژره ستونزه حل کړو. فیسبوک او واتس اپ د غوښتنلیکونو بندېدو لپاره روښانه دلیل نه دی وړاندې کړی، خو کارپوهان بیا مختلف دلیلونه ورکوي. د دې ټولنیزو رسنیو په خدماتو کې چې د دوشنبې په شپې د افغانستان وخت د شپې شاوخوا 2:30 بجې ستونزه رامنځته شوه او یوازې ټویټر چې د ټولنیزو شبکو یو لویه ویب پاڼه ده کار یې کاوه او کارکوونکو په ټویټر خپله ناهیلۍ څرګندوله. د یادونې وړ ده چې په دغه 2 ساعتو موده کې فیسبوک ته 6 میلیارډ ډالر زیان رسېدلی دی. له بلې خوا واتس اپ په ټویټر کې یو بیان خپور کړی دی چې پکې راغلی دي موږ پوهیږو چې ځینې خلک لا هم د واتس اپ په کارولو کې ستونزه لري. موږ کار کوو تر څو هر څه عادي حالت ته راوګرځي او کار پیل شي. ډیر ژر به خبر درکړی شي. خو په افغانستان کې بیا زموږ ملایانو ته راشئ. زموږ ملایان بیا لګیا دي چې د تعلیم مخه نیسي او ځینې وایي چې دا 20 کاله چا چې درس ویلی دی ګټه نه لري، په درد نه خوري. خلک چیرته ورسېدل او موږ چیرته پاتې یو. افسوس پکار دی. درنو لیدونکو دا چې د ویډیو تر پایه را سره وئ ډېره زیاته مننه. تاسو د واتس اپ، انسټاګرام او فیسبوک د حک کولو په اړه څه وایئ؟ همدارنګه که د دې 14 کلن ماشوم په اړه او د ملایانو په اړه کوم څه ویل غواړئ نو په کومنټ کې ولیکئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.